طرح ایجاد بازار شبانه روزی به هدف کاهش بیکاری و افزایش دسترسی مردم به بازار از سوی شهرداری قندهار. بازاری که به گونه 24 ساعته فعالیت خواهد داشت و زمینه کار را برای شماری از شهروندان فراهم می‌سازد. کندهار ښاروالي غواړي چې کندهار ښار کې یو داسې بازار رامنځته کړي چې هغه د ورځې ترڅنګ د شپې هم خلاص وي، یعنی 24 ساعته به دا بازار خلاص وي. په دې بازار کې به مختلفو کسانو ته ډیرو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سي. یو هدف مو د یاد بازار د رامنځته کولو څخه دا دی چې د شپې په طرف کې به ډیر کسان په کار کولو باندې بوخت سي، او بل هدف دا دی چې عام ښاریانو ته به ګڼې اسانتیاوې رامنځته سي. باشندگان قندهار هم از این اقدام برای ایجاد تسهیلات برای باشندگان این ولایت استقبال کرده اند. شپې د خوا د بازارونو ترتیب جوړ شي، یو خو به د هغو ځوانانو هغه د کار زمینه برابره شي، او بل خو داسې خلک شته چې هغه د ورځې بازار ته لاسرسی نه لري، یا وظیفې لري، یا په مدرسو کې یا په مکتبو کې سبقان وایي، ځکه یا سنټرو ته ځي د ورځې داسې بازار ته لاسرسی نه لري. د هغو دپاره هم دا یو ښه اقدام دی باید وشي. ډېر زیات اهمیت لري دا به اقتصاد ښه سي، پیسې به مثال خلک به پر کار اخته سي، افغاني به سره سمه سي، کاروبار به پر مخ ولاړ سي، خلک د بیکاري سره وګرځېږي، زیاتره خلک به اخته سي، کوم خلک چې بیکاره دي هغه به اخته سي. آگاهان اقتصادی هم معتقدند که این بازار شبانه روزی میتواند تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این ولایت داشته باشد. ایجاد بازارهای شبانه از یک جهت میتونه تنوع را در بازار ایجاد بکنه و در کنار از این میتونه تولیدات داخلی افغانستان در این بازارها به نمایش قرار بگیره و همچنان میتونه این هم سبب شود تا زمین اشتغال زایی افزایش پیدا بکنه. این در حالی است که باشندگان قندهار پیش از این از کمبود فرصت‌های شغلی و مشکلات اقتصادی ابراز نگرانی داشتند.